السلام علیکم، زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په پوره ملک کې 14 نور کسان مړه شو. په خیبر پښتونخوا کې د وړو بحران اغسې په زور دی. وزیر اعظم عمران خان د وړو او چینو د بحران په سلسله کې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعلی محمود خان وویل چې د کرونا وایرس صورتحال لګیا دی بهتر کیږي. سینیټر رحمان ملک د آرمی چیف سره ملاقات وکړ. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الله وویل چې د پی ټی آی حکومت د آی ایم ایف په مخ کې په ګونټو لګولو مجبور شو. په خطه کې نوې سببندۍ شروع شوه. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د چین، افغانستان او نیپال د وزرای خارجه په ویډیو لیک کانفرنس کې شرکت وکړ. پرویز الهی د مختلفو مسلکونو د علماو او سکالرانو سره ملاقات وکړ. په لاهور کې د غربت نه تنګ راغلي قدیر نومي سړي په خپله خودکشي وکړه او خپلو ماشومانو بچو ته هم زهر ورکړه. اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس له کبله په تیرو 40 غنټو کې په پوره ملک کې 14 نور مرګونه ریپورټ شوي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې 891 کیسونه د کرونا وایرس مخې ته راغلي دي. تر اوسه پورې د کرونا وایرس 2,42,218 مریضان صحتیاب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې لا هغه شان د وړو بحران په زور کې دی. د وړو د 20 کیلو تروړه په 1300 روپۍ باندې خرڅه شوه. تنرونو والا د سنګل روټۍ قیمت 15 روپۍ او د ډبل روټۍ قیمت 13 روپۍ اخلي. بلې خواته نان بیان په ډاګه باندې د کم وزن روټۍ خرڅوي. وزیر اعظم عمران خان د وړو او د چینو د بحران په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د په دې موقع باندې وویل چې د وړو او چینو بحران بالکل د برداشت نه بهر خبره ده. د هدایت جاری کړل چې دا دواړه مسلې دې په جنگي بنیادونو باندې حل کړی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د کرونا وایرس صورتحال لګیا دی په مزه بهتر کیږي، خو ولې خطره اوس هم موجوده ده. د لوی اختر په موقع باندې د کرونا وایرس د خورېدو امکانات موجود دي. د زیاته کړه چې په حفاظتي تدابیرو باندې د سختۍ سره د عمل درآمد کولو ضرورت دی. حکومت د عوامو د تعاون نه بغیر هیڅ نشي کولی. د احتیاط ډیر زیات ضرورت دی.
د زیاته کړه چې د کرونا وایرس د مهم شهیدانو په فرنټ لاین باندې کار کوونکي د لوی اختر په موقع باندې ضرور یاد وساتئ. دا خبرې د کرونا وایرس په حواله باندې د الله سطحي اجلاس د صدارت په موقع باندې کړي دي. سینیټر رحمان ملک د آرمی چیف جنرال قمر باجوا سره ملاقات وکړ. د په دې موقع باندې د جنرال قمر باجوا سره کافي وخت تیر کړ. د جمهوریت اسلامي مرکزي امیر سینیټر سراج الحق د ناصر محمود او جاوید قصوري سره تفصیلي ملاقات وکړ. د په دې موقع باندې وی د پی ټی آی حکومت د IMF په مخ کې ګونټې ماتې کړې. د پی ټی آی حکومت 240 ارب ډالر قرضې واخیستې او دغه شاندې د ملک معاشي بیړه غرق کړه. د پنجاب د صوبایي اسمبلی سپیکر او پخوانی وزیر اعلی چودھری پرویز الهی د مختلفو مسلکونو د علماو او سکالرانو سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په ملک کې په امن او امان، په سیاسي صورتحال او په نورو مسلو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. وایي چې په خطه کې نوې سببندۍ شروع شوې. گاونډي ملک بھارت د گاونډي ملکونو په دې سرګرمو باندې ډیر زیات په تشویش کې پریوتی دی. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د چین، افغانستان او نیپال د وزرای خارجه په ویډیو لینک کانفرنس کې شرکت وکړ. گاونډي ملکونه په دې کانفرنس کې په باهمي تعاون باندې متفق شو. د اطلاعاتو مطابق د غربت نه تنگ راغلي د لاهور قدیر نومي سړي په خپله خودکشي وکړه. خپلو 3 ماشومانو بچو ته هم زهر ورکړه. دی خو په خپله د زهرو په خوراک باندې مړ شو، خو ولې 3 واړه بچي په چلډرن اسپتال لاهور کې زیر علاج دي. د قدیر قوروداني ووی چې د 13 میاشتو راسې بیروزګار او د بیروزګارۍ نه بالکل تنگ راغلی، د خپل حال چاته نشو ویلی. آخري دونه غوسه شي چې په ځان او په بچو یې خپله غوسه وویسته. دې مطالبه وکړه چې حکومت دې ته سرکاري ملازمت ورکړي چې دا ځان او خپل بچي وساتي. د کاټلنګ په علاقه الو کې د یو کورنۍ زنانه په ډنګ پنګ رکشه کې کوژدنې له روانې وې چې په لار کې رکشه د حادثې ښکار شوه. 6 زنانه پکې زخمیانې شوې. وایي چې د 2 زخمیانو حالت پکې خطرناک دی. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او 112 میډیکل ټیم په موقع باندې ورسېده. زخمی زنانو ته ابتدایي طبي امداد ورکو، د هغې نه پس یې هسپتال ته منتقلې کړې. د اطلاعاتو مطابق په زخمیانو کې د 2 زخمی زنانو حالت خطرناک دی. وایي چې د حادثې زخمی زنانه ټولې د یو کور زنانه دي. د کاټلنګ د کټي ګړۍ په علاقه کې یو ځوان بجلی ونیوه، په موقع باندې مړ شه. د ریسکي او 112 ټیم په موقع باندې ورسېده او لاش یې هسپتال ته منتقل کړ. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.